د ښاغلي جنرال نورعلم حلیم خوږیاڼي لنډه پېژندنه. جنرال نورعلم حلیم خوږیاڼی د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ د کوزبهار په کلي کې په یو اندې کورنۍ کې دې نړۍ ته سترګې غړولي دي او د خپلو لومړنیو منځنیو او ثانیوي زده کړو وروسته نظامي اکاډمي یعنې حربي پوهنتون ته د پیاده پوهنځي څخه په کال 1960 د دوهم بریدمن په رتبه فارغ شو. ښاغلي حلیم خوږیاڼی د پوځي مسلک د تقویه او لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په موخه د روسیې فدراتیف هیواد ته ولاړ. د دې ترڅنګ جرمني او فرانسې هیوادونو ته هم د مسلکي تعلیماتو لپاره سفرونه کړي دي. ښاغلي حلیم خوږیاڼی د دوهم بریدمنۍ رتبې څخه تر ډګروالۍ پورې د عالي خدمت او شایستګۍ په اساس فوق العاده تقدیر شوی. د خپلو بریالیو دندو پر مهال د ښه پوځي خدمت، زړورتیا، میډالونه او ستاینلیکونه یې ترلاسه کړي دي چې په کال 1994 د ولسمشر محمد اشرف غني د ځانګړي فرمان په اساس د جنرالۍ رتبه ورکړل شوه. دنده یې د بلوک څخه د لیوا تر قمندانۍ پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اجرا کړي دي. په کال 1980 تر 1988 د یو وطن دوست او زړور منصبدار او د یوې قطعې د قمندان په حیث د جلال آباد د ولسونو څخه د پنجابي دښمن په مقابل کې په میړانه دفاع کړې چې د دې په ترڅ کې د وخت د ولسمشر لخوا د فوق العاده رتبې د زړورتیا او اتلولۍ په میډالونو وستایل شو. له 1989 نه تر 1980 د 02 قطعې د جمهوري ریاست د ګارد د قمندان په حیث په میړانه د جمهوري ریاست او د کابل د کمربند څخه دفاع کړې. د 1980 کال را په دې خوا یې په کشفي او استخباراتي بخشونو کې ډېر په ځیرکتیا سره د 201 سیلاب قلو اردو د معاونیت څخه تر مدیریت پورې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونه د مسؤلیت ساحه وه خورا لاسته راوړنې لرلې او خپله دنده یې په ښه توګه سرته رسولې ده. د خدمت ولایت جنگي سنګرونو کې هم د لومړۍ لیوا د قمندان په حیث دنده اجرا کړې چې د خانشین ولسوالۍ جنګونه او د مارجې ولسوالۍ خلاصون وروسته د 8 میاشتو محاصرې سره یې خپله میړانه د افغانستان ولس ته بیا په ډاګه کړې. په کال 1990 په لغمان ولایت کې په داسې حال کې د لیوا قمندان په حیث وګمارل شو چې د لغمان ولایت د سقوط سره مخ و، خو د پراخو عملیاتو ترسره کولو سره یې دښمن ته د تل په څیر غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړه او دښمن یې په شا وتنبولو. تر بیا ښې چارې له دعاګانو مو مه هېروئ.